له امنیتي مسؤلانو د سراج الدین حقاني غوښتنه د خلکو امنیت ټینګ کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس پرنس په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جومات تر څیرمه د جمعې ورځې چاودنه چې 7 کسان پکې ووژل شول وغندله او وحشتناکې وبلله. ویس پر خپل ټویټر لیکلي دي د ملکیانو وژنه هیڅ توجه نه لري. هغه د خپل ټویټ په یوه برخه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کړې او تفصیل کې ورته ویلی د تېرې جمعې ورځې په ماسپښین د کابل د وزیر محمد اکبر خان جومات ته څیرمه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي چې په دې پیښه کې 7 کسان وژل شوي او 11 تنه زخمیان شوي دي. د وزیر محمد اکبر خان ملي د جومات سره چاودنه درېیمه چاودنه وه چې 13 اونۍ په کابل کې وشوه. دا اوس زموږ د دې وخت خبر. تر بیا